پژواک خبري اژانس بله قرضې صرف زما یوه لنډه پوښتنه به دا وي چې تاسو افغانستان کې د امریکا په شتون کې شاوخوا 14 کاله حکمران وئ د سولې ډېر زیات فرصتونه وو د افغانستان د اوسني سرپرست حکومت ځینو چارواکو کېدای شي تاسو سره هم خبرې هغه وخت کړې وي او غوښتل یې چې افغانستان کې ژوند وکړي اما امریکا تاسو قانع نه شوه کړی هغه وخت اوس امریکا دغسې یو تصمیم نیولی د افغانستان د ملي پانګې په اړه فکر کوئ دا د افغانستان اوسني سرپرست حکومت باندې یو فشار نه دی چې دوی د دلته یو ټولګړونه حکومت جوړ کړي په داسې حال کې چې تاسو خپله او د افغانستان په کور دننه او بهر ټول سیاسیون راغواړي ښه خبره ده چې وسي که په افغانستان کې دننه خلک راټول ښه خبره ده دا چې د امکان لري فشار وي ډېر امکان لري چې فشار وي خو دا فشار د افغانستان پر ملت دی او امریکا نشي کولی چې د افغانستان ملت ته په دغه توګه آزار او د مشکلات سره مخ کې او موږ خاموش کړو دا د ټولو ملي وظیفه ده چې په ګډه په دې لاره کې اقدام وکړو